د افغانستان او قزاقستان ترمنځ 3 ورځنۍ اقتصادي غونډه پیلېږي. د افغانستان سرپرست حکومت له قطره په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. او په باجوړ کې د وروستي خونړي برید د قربانیانو شمېر 63 ته لوړ شوی. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ 3 ورځنۍ اقتصادي غونډه پیلېږي. ټاکل شوې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ 3 ورځنۍ اقتصادي غونډه نن د اګست په 3 په استانه کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دغه غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د افغان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نښلیدا دغې غونډې ته ورغلي دي. دغه وزارت په وینا دغه غونډه مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. ایران کې د 5 افغانانو په ګډون 18 کسان اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي 13 جولای میاشت کې 18 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په اعدام شوي کسانو کې 15 افغانان او 11 بلوچستان شامل دي. په ټوله کې 4 ښځې هم د اعدام شوي کسانو په ډله کې دي. د خبرپاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم شوي وو. د بشري حقوقو یاد بنسټ وایي روان 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او په خبره یې د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان دغه هیواد کې اعدام شوي دي. ایراني چارواکي بیا د اعدام د حکمونو ننګه کوي او د اسلامي احکامو د تطبیق برخه یې بولي. د افغانستان سرپرست حکومت له قطره په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دوحه کې د قطر له لوړپوړو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر ډیرېدو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي د نړیوالو همکاریو لپاره د قطر د دولت وزیري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي سره ولیدل. سرچینې زیاته کړې په دې کتنه کې نوموړي وویل چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته د قدر په سترګه ګوري او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته کوي. متقي په دې کتنه کې د قطر له کوربتوبه د مننې ترڅنګ وویل چې دغه هیواد تل له افغانستان سره دوستانه اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. په باجوړ کې د وروستي خونړي برید د قربانیانو شمېر 63 ته لوړ شوی. د خیبر پښتونخوا د باجوړ سیمې د تیرې یکشنبې ورځې خونړی برید د قربانیانو شمېر 63 ته لوړ شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو له مړه کېدو وروسته پرون چهارشنبه دغه شمېرې خپرې کړي دي. برید د یکشنبې په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام پر یوه غونډه وشو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې ومانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلابیلو چارواکو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیولې، خو افغان چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې د افغان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي پاکستان د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي.